دلته یو ډول بیلګې تر سره کوو چې دوه بیل قیمتونه لري. نو ګورو چې آیا کولای شو دغه اوجی جمع منفي 8 کسره جمع کړو. کله چې جی مساوي په 0.5 او کا مساوي په 0.25 مخکې له دې چې ځواب یې کړو که موږ وغواړو دغه سره جمع کړو هر چېرته که موږ جی وینو د هغه پر ځای 0.5 ږدو او هر چېرته چې کا وینو غواړم د هغه پر ځای 0.25 کېږدم. نو راځئ دغه کار تر سره کړو. دغه مساوي په ضرب د و د جی پر ځای غواړم 0 کېږدم. همدا شان دلته 0.5 لرو او اوس موږ 5 منفي 8 ضرب د کا لرو. د کا پر ځای 0.25 ږدم. نو دغه مساوي په څو کېږي؟ که داسې وي چې دغه واخلم کولی شم له رنګونو څخه ګټه واخلم. و ضرب د 0.5 د و نیم یا دغه شاید 3 نیم شي. او اوس 5 لرو. اوس غواړم چې تفریق یې کړم. مونږ 8 ضرب د 0.25 تفریق کوو. دغه 1/4 ده. کولی شم هغه بیا ولیکم. دغه 0.25 له 1/4 سره یو ډول ده. 8 ضرب د 1/4 او بله لاره د سوچ کولو دا ده چې 8 تقسیم پر 4 کړو چې مساوي په 2 کېږي. نو دغه ټول مساوي پر 2 کېږي. اوس دغه منفي کوو نو هغه منفي 2 کوو. ښه دغه به اوس مساوي په څو شي؟ دلته یې په هکله سوچ کوو. 3.5 جمع 5 مساوي په 8.5 کېږي. منفي 2 مساوي کېږي په 6.25. نو دغه مساوي کېږي په 6.5. یو بله بیلګه تر سره کوم. او اوس د پخوا په څیر کوښښ وکړئ خپله ځواب کړئ مخکې له دې چې سره کار وکړو. سمه ده راځئ سره کار وکړو. نو دلته دغه عملیه لرو 0.1 m جمع 8 منفي 12 n. نو کله چې m مساوي په 10 او n مساوي په 1/4 سم ده. نو هر ځای چې m ګورو نو موږ د هغه پر ځای 10 ږدو او هر ځای چې n وینو 1/4 پر ځای ږدو. نو دغه مساوي کېږي په 0.1 m. m مساوي ده پر 10. دېرش جمع 8 منفي 12 ضرب د n. نو کله چې n مساوي پر 1/4 نو n مساوي په 1/4. نو دغه 1/10 څه ده؟ دغه په سمه توګه دلته شتون لري. 0.1 د 1/10 په څیر ده. ښه 1/10 برخه د 10 3 ده. ښه دغه مساوي ده په 3. موږ دلته 3 جماعت لرو او داسې اټکل کېږي چې منفي به هم ولرو. ښه 12 ضرب د 1/4 څو کېږي؟ دغه شاید 12/4 شي یا هم 12 تقسیم د 4 چې مساوي په 3 کېږي. او کله چې غواړو دغه وشمیرو مساوي کېږي په دې عدد. موږ دلته 3 جمع 8 منفي 3 لرو. ښه دغه شاید مساوي شي. پوهیږو چې مثبت 3 او اوس تاسو باید 3 منفي کړئ. زموږ لپاره 8 باقي پاتې کېږي. زموږ کار اوس ختم شو. دغه عملیه چې m مساوي ده په 10 او n مساوي ده په 1/4 په مجموع کې مساوي ده په 8.